بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، رفیع اميري متا سره د e-Pohantoon لخوانه. په دغه ویډیو کې تاسو ته درخوایم چې څنګه کولی شو خپل د فیسبوک اوتومات ویډیو پلی کېدل یا چینل لیدل بند کړو، چې دغه کار سره تاسو کولی شئ خپل د انټرنیټ په مصرف کې کموالی راولي. نو دغه کار لپاره اول راځو خپل فیسبوک خلاصو. دلته تاسو ته ښیم چې څنګه زموږ اوتومات ویډیو فعال دی دوستان. اول دا ګورو، بیا ځو غیر فعال. دا وګورئ دوستان، کله چې زه ویډیو راوړم زموږ ویډیوګانې چې دي په اوتومات ډول باندې پلی کېږي. دا وګورئ. نو د دې بندولو لپاره راځو خپل د فیسبوک سیټینګ ته. دلته راندې راځم، سیټینګ ان پرایوسي دې باندې کلیک کوم، بیا سیټینګ باندې کلیک کوم. بیا راځم دوستانو میډیا ته. دلته په ټو پلی کې دوستانو تاسو د درې اپشن ښودلي چې تاسو آیا غواړئ خپل ویډیو اوتومات پلی کېدل د وای فای او د سیم کارت په انټرنیټ کې پلی کړئ اوتومات ډول باندې. البته یا غواړئ چې تاسو یوازې په وای فای کې مثال هغه اوتومات ډول باندې پلی کړئ، یا تاسو بیخي نه غواړئ. نو د دې کار لپاره زه غواړم چې بیخي نه په وای فای کې او نه په سیم کارت کې نه غواړم چې پلی شي. نو زه راځم دغه اخرنی اپشن چې دی دغه زه چیک کوم چې عبارت له نیور اټو پلی ویډیو دې باندې کلیک کوم. نو د دې کار سره زموږ ویډیوګان نور اوتومات ډول باندې نه پلی کېږي. نو بیا راځو دغه چیک کوو چې آیا دغه کار صحیح شو که نه. بیرته زه دوباره ته راځم دوستانو. دا وګورئ زموږ ویډیو اوتومات ډول باندې نه پلی کېږي. که چېرته موږ دغه بټن باندې کلیک کړو نو زموږ ویډیوګانې چې دي اوتومات ډول باندې پلی شو دوستانو. بیا که چېرته راشو بل ویډیو هم راواړو، دغه ویډیو وګورئ، دا هم په اوتومات ډول باندې نه پلی کېږي. نو دا و چې څنګه موږ کولی شو خپل د فیسبوک ویډیو اوتومات ډول باندې بند کړو. د نور ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او د بل بټن کېکاږئ. تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ. الله پامان.